نن ما ته د ډېرو محنتونو صلې میلاو شوې. یو دا که نه چې چینل مې مونټایزیشن ته ریډي شو او بل دا چې پیاز وشو. السلام علیکم، امید دی چې روغ جوړ به ټیک ټاک به او د ژوند په مزو کې به ښه به نن په یو نوي ولاګ کې تاسو ټول ته هرکلی وایم. ښه نو ولاګ مې سټارټ کړو. ټول ناول خو داسې کار دی که نه چې زه هم ناشته کوم بیا به ستاسو سره ګپ شپ لګو. چېرته ځای یم زموږ سره یې. وایي د ټول ناول خو داسې خبره ده که نه چې دا چین چې دی که نه ما موټر سایکل ده دومره کړس کړس یې راپسې بېګا کول پته نه لګي څه چلو. ناول خو به دې غاړې زما مصري ته به دا وښیم او بیا ځم سټوډیو ته. ښه نو دې ټایم کې زه اوس راورسېدم سټوډیو ته او تقریبا 12 بجې دي. زه نن لیټ شوم، بیا په لاره باندې چا سره ایسار شوم نو لیټ شوم او اوس چې دی نو لیپټاپ مې راواغستو او ایډیټینګ به کومه. پرونی ویډیو راته ایډیټ کول پراته دي، نه هغه ایډیټ کوم او بیا ستاسو سره ګپ شپ لګوم. چېرته ځای یم زموږ سره یې. نن یار پته نشته چې زما د دې قسمت سره څه چل شوی دی. یو طرف ته خو بجلي نشته، دا اوس چې کوم رڼا تاسو وینئ دا دغه یو پي ایس دی. ما یاره ویډیو ایډیټ کوله بېګا راسې سار راسې زه لګیا یم او کله لیپټاپ ته اړوم کله موبایلو ته راوړم کله څه چل کوم کله څه چل کوم. ویډیو یار نه ایډیټ کېږي. لیپټاپ کې مې هم پرخ دی پته نه لګي څه چل شو او موبایل کې مې هم پرخ نه دی خو لږ موبایل نه اوس ډیټا نه اوړي دا ته نو ټول ګډوډ یم. دې کې مې ایډیټ کړم ما ورکه موبایل کې ایډیټ کوم نو موبایل کې مې ایډیټ کړه اوس لیپټاپ ته نه اوړي نو سمه غټه مسله یې را جوړه کړې. تقریبا 3 بجې شوې دې ټایم له ما ویډیو اپلوډ کړي. ښه نو اوس داسې خبره ده که نه چې زما مسله چې ده که نه لږه لږه حل شوه خو لا اوس هم شته هغه مسله. نو دغه چې دی تقریبا ایډیټینګ چې دی مکمل شوی دی خو لا اپلوډینګ پاتې دی او ایډیټینګ کې اوس هم لږ کار دی نو هغه کوم. او بله د خوشحالۍ خبره دا ده که نه چې زما ټول واچ ټایم چې دی که نه د دې نوي چینل واچ ټایم چې دی هغه پوره شو. ستاسو د ټولو مینهوالو ډېره زیاته او ډېره مننه چې مالم دومره سپورټ راکړو، مالم دومره مینه راکړه. ډېره زیاته مهرباني، ډېره زیاته مننه. نو اوس هسې ناست وم دا موبایل مې کولاو کړو نو ومې کاته یار واچ ټایم پوره شوی و نو نیم ته مې ما لا اپلای نه کوي نو ولې نه نو بس هغه کېناست اوس اپلای کوي او موږ ورته ګورو. نو دې ټایم کې اوس ویډیو چې دا هغه ایډیټ شوه کمپلیټ شوه بس اوس ایډیټ اپلوډ کوم. اپلوډینګ سټارټ دی او نیټ دومره زیات سلو دی که نه چې لکه څه ټایم مې ویډیو ورکړی اوس 22% وشوه لا ډېره زیاته پاتې ده. بس تاسو د ویډیو انتظار کوئ او ګپ شپ به لګو. نو چېرته ځای یم ویډیو چې تاسو انتظار کوئ نه تاسو چې دا ویډیو ګورئ نو ویډیو خو اپلوډ شوي زه د ویډیو انتظار کوم جو ناست یم ګپ شپ لګو. زما تقریبا 1.5 غنټه وشوه چې زه په دې کورسۍ باندې ناست یم پاسېدلی نه یم. ویډیو اپلوډ کوم چارج ته موبایل ایښی دی نو د دې ځای نه پاسېدلی نه یم او ډېر زیات ساعت یې وشو 1.5 غنټه یې وشو تقریبا او اوس هم لکه 30% شوی لا نوره نه شوی. بس پرېږده اوس سهار ته به را ویډیو وشي نو ځم کور ته. لږ څه ضروري کارونه مې سهار مې هغه نه دي کړي نو مې مازدیګر به راوخته راشم هغه به وکړم. مازدیګر دلته به دې سهار دلته بیا په دې چلونو کې بیزي شوم نو اوس ځم کور ته ګپ شپ په کور لګو. چېرته ځای یم موږ سره یې. بای دا سیلی او دا دوړه دا سوینې دی سویم ورځ د هر مازدیګر دا چل دی. زه اوس راتلم نن مازدیګر هم چې را روان شوم پته راته نه و چې دا دوړه به داسې راځي که نه راتلم نو هغه ټولې دوړه هر څه جیره په ما لګېدلې ټولې ګډوډ کړی یم او سړی وایي چې دا ټایم ورجز راغله وایي چې باران به وشي نو باران هم ونه شي اوس ټول ملک ګنده شي. الله پاک ته خیر وکړي، الله پاک ته د خیر د رحمت باران وکړي. نن چې په دې روډ کې څومره دوړه راوالوته که نه ټوله ما ولګېده. دا اوس ما مخ وینځم یو خاص لږ ښه ښکارم ګنې دا ویښته ورته مې د دوړې ډک دي. ښه نو اوس کور ته راورسېدم او اوس داسې چل کوم چې تاسو ته مې ویلي وو که نه مخکې خپل باغ باره کې مې ته خبره کوله نو کور راته وایي چې هغه پیاز چې دي که نه هغه وباسئ کور ته یې راوړئ نورو. نو اوس ځم هلته پټي ته پیاز به وباسم. ویډیو مې اپلوډ کولی یاره نو هلته مو نه شوه دلته اوس رالم خو نن شپه چېرته وشوه وبه شي پوه نه شوه نو نن ویډیو بچي نو هغه کیدای شي سهار ته راشي. نو چېرته ځای یم زموږ سره یې راځئ تاسو ته ښایم. تاسو سخسور راواغسته؟ سخسور نشته ما کته کورو په اسې وځي وي بیا دغه باندې بې سخسور یې بیا دوی ته
چې کوم یو بوټي وبره باندې دي چې وبره غټ شوی دی که نه نو ښکته یې اړو دانه نه کړي او چې کوم یو ښکته بره نری دی لږ دی نو ښکته یې غټه دانه کړې ده ښه نو دا لږ زمونږ پیاز دي دا وینئ وایي دا سبزي کرلو دا وغیره دا زه د دې پاره نه کوم خو دا هسې زما شوق دی دا ګارډنینګ ورته وایي که نه انګلیش کې باغواني نو داسې زما شوق دی زه دې لپاره دا چل کوم لکه مطلب کور راته مو وي دا تاسو ځان له کار کتلی دی خو اکثر کله کله راته وي دا کار ښه دی که نه خو دا زما خپله باندې ډېر زیات شوق دی زه هم چې لکه مطلب داسې غټ باغ وی او زما پکې سبزي وي خو چې ما پکې ډېر کار نه کولی نو بس د خپل شوق د وجې لګیا یم دا پیاز چې و که نه ما 4-5 میاشتې مخکې کرلي وو 4-5 میاشتې نه ډېر وخت وشو او اوس یې دومره پیاز کړي دي نو داسې خبره ده چې ما ته خپل محنت حاصله چې لکه نن میله وشوه او نن ما ته د ډېرو محنتونو سیلې میله وشوې یو دا که نه چې چینل مې مونټایزیشن ته ریډي شو او بل دا چې پیاز وشو او ډېر کارونه زما داسې وشو نن که نه چې لکه هغه ما ته خپل محنت وسیله میلاویږي ځکه چې کله ته یوټیوب سټارټ کړې یا داسې څه لکه یوټیوب مثال هم د دې فصل دی دا شانتې ته فصل وکړې بیا به انتظار کوې چې کله به دا رالویږي نو دا شانتې یوټیوب دی نو ما یوټیوب چینل هم له خیره سره واچ ټایم او سبسکرایبر هر څه برابر شوي دي بس مونټایزیشن ته ریډي دی له خیره سره نو کېدای شي سبا اپلای وکړم نن هم یې اپلای وکړه خو بیا څه مسله وه نو مونږ پاتې کړه انشاءالله سبا که خیر یا بل ورځ بیا زه اپلای وکړم مونټایزیشن ته نو دا هر څه چې دي که نه دا وشو ستاسو په مینه باندې ستاسو په محبت سره ځکه چې تاسو ما له دومره مینه راکړه دومره محبت هم راکړو لایکس او کمنټس او دومره ښکلي ښکلي کمنټس هم ماته وکړو نو په دې وجه باندې زه مخکې لاړم کني دا هر څه چې دي دا ټول کریډټ چې دی دا زه تاسو له درکوم دا ستاسو په محبت سره او ستاسو په مینې سره زه دومره مخکې شوم الله هم دا شانتې ښاد آباد او بریالي اوسه ښه نو اوس چېرته ځای ما مونږ به اوس دا پیاز کور ته وړو او بیا به خبرې اترې کوو ستاسو سره چېرته ځای ما مونږ سره یې هلکه پیاز راټول کوو حاجی نو زمونږ نننی ولاګ چې و که نه هغه دومره و ما د ماره ولاګ دا شاټ زه ځکه دلته په سټوډیو کې اخلم که نه چې ما ولاګ بېګا ختم کړی دی خو دا یو اخیری شاټ مې نه و اخیستی نو ما زه سهار به یې واخلم اغوستو مې خو ډېر زیات ستړی وم او بلکل مې ډډې نه لګېدې بل پله پکې بجلي تله راتله سیلی او باران خو نه و خو لکه هسې سیلی و نو دې وجې بجلي تله راتله نو شاټ مې وانه اخیستو دا زه اوس په سټوډیو کې اخلم امید دی چې نننی ولاګ به ستاسو خوښ شوی که چېرې خوښ شوی نو لایک کمنټ سبسکرایب ضرور وکړئ او مال راکړئ اجازت د سباني ولاګه پورې د خپل ځان خیال ساتئ خپل چاپېریال خیال ساتئ د لوی الله په امان